د اوبو او انرژۍ وزارت د لمریزې برېښنا درې هوکړلیکونه لاسلیک کړل. د اوبو او انرژۍ وزارت توفی بهرام شرکت ترمنځ دغه هوکړلیکونه د 25 میلیونه ډالرو په ارزښت د لمریزې برېښنا درې پروژو په اړه لاسلیک شول. تفاهم لیک د موږ د درېیو پروژو په حدود د 25 میلیونه ډالرو باندې امضا کیږي او ډیر ژر به د هغه قرارداد منظور شي. په یاد پروژو کې چې ټول ظرفیت یې 8 میګاواټه کیږي، 2 په پکتیا ولایت کې، 3 په فراه او 3 نور په روزګان کې پلي کیږي چې 15000 کورنۍ به له برېښنا څخه برخمنې شي. د اوبو انرژۍ وزارت او د وفي بهرام شرکت ترمنځ د درېیو پروژو هوکړلیکونه او تفاهم لیکونه لاسلیک شول. نوموړی شرکت غواړي چې په روزګان او پکتیا او فراه ولایتونو کې په ټولیزه توګه باندې 8 میګاواټه برېښنا تولید کړي او د 25 میلیون ډالرو په شاوخوا کې پانګونه وکړي. د یادونې وړ ده چې له دغه برېښنا څخه به انشاءالله تر 15000 پورې کورنۍ مستفید شي. دغه پروژې به په روزګان، فراه او پکتیا کې د 8 میګاواټه ظرفیت په لرلو سره فعال شي. نو د فراه او روزګان پکتیکا ولایتونو لپاره همداراز روزګان ولایت چونکې په غرنیو علاقه کې یو ولایت او هغه هم ډیر غیرتي خلک دي، مظلوم خلک دي، تر اوسه پورې برق نه استفاده نشي کولی. نو هلته بعضې خلکو چې هغه څه سرمایه ګزاري کړې ده، اوس مثلا پکتیکا کې هلته یو سرمایه ګزار راغلی ده، چونکې له هغه سره هلته یو حریف نسته یا یو بل څوک نسته، نو هغه خلکو موږ ته 20 روپۍ باندې یو هغه یونټ په موږ باندې خرڅوي. نو له دې سره به الحمدلله هغه خلک هم وساسي، برق به ورته ورکړل شي. که نور سرمایه ګزاران راځي انشاءالله په دا قیمتو کې به نور تنزیل هم راشي. د اوفي بهرام شرکت به د کابل لپاره هم 10 میګاواټه برېښنا برابره کړي. نو یوه ډیره حیاتي پروژه چې هغه له ارغندۍ نه تر دشت الوان پورې تقریبا یو 15 ورځې یو میاشت به کېږي افتتاح وشو، چې هغه هم د دوی په سرمایه ګزاري سره وه. دا تقریبا تر 183 میلیونه ډالرو پورې په هغه سرمایه سره دوی غواړي چې هغه 500 کیوي لاین چې موږ آینده کې بیا قرارداد کوو له ترکمنستان سره او 1000 میګاواټه برق به موږ را انتقالوو. هغه پروژه هم افتتاح شو، عملا کارونه شروع شو. د هغه په څنګ کې 15 نور غټ سب سټیشنونه دي چې هغه د ارغندۍ چوک نه نیولې تر بتخاک او داسې تر ترخیلو هغه پورې به جوړېږي، سټیشنونه به هلته جوړېږي، تر څو موږ وکولی شو چې موږ د دغو ولایاتو د کابل ښار په مجموع کې بیا په کابل کې او په ولایتو کې چې هر صنف اوسېږي، که هغه صنعتکاران دي، که هغه عام خلک دي، که هسپتالونه دي، دا به له هغو نه مستفید دي انشاءالله. دا پارچاوي به کمې شي، نوره به موږ توجیه وکړو هغه خلکو ته چې هغه انتظار دې کوي چې موږ له برق نه مستفید شو. د اوفي بهرام شرکت مسؤلینو ویل چې د دغه پروژو لومړۍ برخه به په روزګان، بیا فراه او وروسته په پکتیا کې پیل شي، چې ورسره به د یادو ولایتونو د خلکو برېښنا ستونزې تر ډیره حل شي. د یاد شرکت مسؤلینو په بهر میشتو پانګوالو هیوادوالو غږ وکړ چې خپل هیواد ته راشي او د هیواد خدمت وکړي. نو غږ کوم په هغه تجارانو باندې چې راشي خپل وطن ته، دلته چې د سرمایه ګزاري وکړي او خوشحاله زندگی وکړي، خپل وطن هم دی او چې هر څومره تې کېږي هماغونه سرمایه ګزاري دې وکړي، انشاءالله د هغې مال هر څه به محفوظ وي. د یادونې وړ ده چې افغانستان د برېښنا د تولید زیاتې منابع لري، خو بیا هم ډېری برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه واردېږي.